راځو اوس بیا هم د مقررینو سره بلنه ورکوو د رابعې درجې څخه محترم عنایتالله صاحب ته تر څو د دریځه پرې تشریف راوړي او موږ او تاسو ته خپله ترتیب شوې موضوع وړاندې کړي. محترم عنایتالله صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. رواه البخاري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو، د قدر وړ مېلمنو، د هر څه نه مخکې ستاسې درانه حضور ته د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم تحفه نبوي وړاندې کوم چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه. محترم مسلمانان ورونو، معلومه خبره ده چې الله رب العزت د بندگان و دې دنیا ته راستولی دي، دا یې د یو عظیم مقصود لپاره راستولی دي چې هغه عبارت دی د الله رب العزت د عظیم اوامرو څخه. لکه څنګه چې الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نجی ما پیدا کړي پیرانان او انسانان مګر د عبادت لپاره پیدا کړي دي، مګر دا مې د دې لپاره پیدا کړي دي چې دې زما عظیم اوامرو ته غاړه کښېږدوي. نو محترم مسلمانان ورونو، د الله رب العزت د عظیم اوامرو څخه یو لمونځ دی. لمونځ د اسلام په بنیادی ارکانو کې دوهم غټ رکن دی. لمونځ یو داسې عظیم عبادت دی چې انسان د فحشا او منکر کارو څخه راګرځوي، انسان د فحشا او منکر کارو څخه په امن کې کوي. دا په هغه وخت کې کچیرې د لمانځه اداینه ښه په اخلاص او جماعت سره وسوه. نو محترم مسلمانان ورونو، زما د موضوع عنوان به هم انشاءالله العزیز د فضیلة الجمعة عنوان لاندې وي. محترم مسلمانان ورونو، کوم آیات کریمه چې ما ستاسې مخ ته تلاوت کړي، په دې کې الله رب العزت و مؤمنانو ته په درو شانو سره امر کوي. اول: واقیموا الصلاة، قائمول د لمانځه کوي. دوهم: وآتوا الزکات، ورکړه د زکات کوي. او دریم: ورکعوا مع الراکعین، تاسې رکوع د رکوع کوونکو سره کوي. تفسیر جلالین د ورکعوا مع الراکعین مطلب دا بیان کړی دی چې تاسې لمونځ د لمونځ کوونکو سره کوي، یعنی د لمانځه اداینه په جماعت سره کوي. محترم مسلمانان ورونو، د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم امتیانو، الله رب العزت په قرآن کریم کې یو انسان په یو شي سره امر کوي، دا د دې شي پر عظمت دلالت کوي، دا د دې شي پر قدر دلالت کوي، دا پر دې دلالت کوي چې دا عبادت الله رب العزت دا ډیر محبوب او خوش عبادت دی. نو انسانه ما وتاته هم پکار ده چې د جماعت لمانځه پایبندي، د جماعت لمانځه قدر او اهمیت وساتو. کومو تاسې د خپل اسلاف حالات مطالعه کو، هغه څومره د جماعت لمانځه قدر درلودی، هغه څومره د جماعت لمانځه پایبندي کوله. لکه څنګه چې علامه دهبي رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه وفرمایل چې زما پلار عمر رضی الله عنه یو ورځ د قجورو باغ ته تللی و. کله چې دی راځي نو د مازدیګر جماعت ځینې تېر دی. دی مبارک دا خلک پر ځان شهیدان یي چې خلکو تاسې پر ما شهیدان چې زما څخه د مازدیګر لمونځ په جماعت تېر سوی دی. اوس چې کوم زما باغ دی هغه ما د الله د رضا دپاره و دې مسکینان ته صدقه کړې دی، دپاره د دې چې دا کفاره سي د جماعت ته پوهېدو څخه. محترمو مسلمانانو ورونو، د جماعت لمونځ الله رب العزت ته ډېر محبوب عبادت دی. الله رب العزت د جماعت په لمانځه کې ډېرې زیاتې درجې ایښي دي، لکه څنګه چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دې حدیث شریف کې فرمایي: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. رواه البخاري. یو لمونځ د جماعت تر انفرادي لمانځه په 22 درجو سره زیات ثواب لري. مثال به وایو، زید د ماسپښین لمونځ په جماعت سره وکړي، عمر د ماسپښین لمونځ 22 واره وکړي. د زید دا یو لمونځ د عمر تر 22 لمونځو بهتره او اولاد دی.
محترم مسلمانان ورونو بل ځای پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي صلاة الجماعت تفضل صلاة الفجر ب 25 درجه. یو لمونځ د جماعت تر انفرادي لمانځه په 25 درجو سره زیات ثواب لري. محترم مسلمانان ورونو چاته بداته وهم پیدا کیږي چې د جدو احادیث ترمنځ خو تعارض سره راغلی. نو محترم مسلمانان ورونو علما لیکي چې اول به د الله رب العزت لخوا څخه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته 25 درجه ثواب 25 درجه به اعلان کړی وي. په دوهم قدم کې به الله رب العزت په خپل فضل او کرم او احسان سره 29 درجه ثواب اعلان کړی وي. یا تطبیق علماء دا لیکلی دی چې اول به د الله رب العزت چې دا د لمونځګزارو د رحموالي پورې تعلق لري. ځینې داسې مؤمنان چې لمونځونه ادا کړي الله رب العزت 25 درجه ثواب ورکوي، او ځینې داسې مؤمنین مسلمانان چې لمونځونه په ښه اخلاص او جماعت سره ادا کړي الله رب العزت 29 درجه ثواب ورکوي. خو به هر تقدیر محترم مسلمانان ورونو د جماعت لمونځ ډېر زیات فضیلت لري. جماعت لمونځ الله رب العزت ته ډېر محبوب او خوښ عبادت دی. هیڅ کله د انفرادي لمونځ د جماعت د لمانځه فضیلت نشي رسېدلی، لکه څنګه چې علامه دهیبي رحمه الله په الکبائر کې واقعه را نقل کړې ده چې عبیدالله بن قواریر رحمه الله د هغه شخصیت دی چې د بخاري مسلم او ابو داود شیخ دی. د مبارک و فرمایله چې زما څخه هیڅ کله د ماخستن لمونځ په جماعت نه دی تېر سوی، همیش به ما د ماخستن لمونځ په جماعت کوي. خو یوه ورځ زما میلمانه راځي، زه د هغو سره مشغوله کېږم. نو دی مبارک وایي وایي زه د بصرې پر لور را روان شولم چې ومې کتل د بصرې ټولې جامېګانې کلپې وې، خلکو جماعتونه راسته تېر کړي وه. نو ډېر زیات خفه شولم، د کور په لور را روان شولم. کله چې مې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د حدیث ته ځان سره وویلي چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو لمونځ د جماعت تر انفرادي لمانځه په 29 درجو سره زیات ثواب لري. نو دی مبارک وایي ما د ماخستن لمونځ 29 واره وکړي او بیا ویده شولم. خو وینم چې یو قوم پر اسانو سپاره دي، زما سره هم آس را سره دي، زه پر خپل آس سپور یم. موږ دوی په دې اسانو مقابله سره کوو، موږ دوی په دې اسانو منډې سره وو. زه چې هر څه آس وځغلوم زما آس په دې پسې نسي ورسېدلی. د دې قوم د خوا یو شخص را غږ کوي لا تطع فرسک فلست تلحقنا، مه ستړې کوه آس ته، ستا آس په موږ پسې نسي را رسېدلی. ما ورته ویلې چې څه وجه ده زما آس په تاسې پسې نسي رسېدلی؟ دوی راته وفرمایله لأنا صلینا العشاء فی جماعت وانت صلیت وحدک، ځکه موږ د ماخستن لمونځ په جماعت سره کړی دی او تا د ماخستن لمونځ یوازې کړی دی. ګوره محترمو مسلمانانو ورونو 29 واره د ماخستن د لمانځه اداینه وکړله، خو بیا هم د جماعت لمانځه فضیلت نه دی ترلاسه کړی. نو محترمو مسلمانانو ورونو د موضوع خلاصه مې هم دا شوله چې موږ تاسو ته پکار ده چې د جماعت لمانځه پایبندي وکړو، جماعت لمانځه ته په زړه کې قدر او اهمیت ورکړو، پر داسې معمولی کار او پر دنیوي کارو یې پاته نه کړو. الله رب العزت چې دا یو څو خبرې په خپل عالی دربار قبول او مقبول وګرځوي. الله رب العزت چې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق وراکړي. الله رب العزت چې زموږ ستاسې مریضانو ته د خیر شفای کامله عاجله ور په نصیب کړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. زما د شمهار کوڅه شهیده، زما د شمهار کوڅه شهیده، جمعه شهید او مدرسه شهیده، پکش محفوظ تا مبارک کلام، پکش محفوظ تا مبارک کلام. یا رب سوره هغه سینه شهیده، یو ماشوم بچی تشدد بنامه، یو ماشوم بچی تشدد بنامه، د القاعده په تور قاعده شهیده. ها ګلاب هغه وړوکی طالب، ها ګلاب هغه وړوکی طالب، د ګرانې مور د زړه ټوټه شهیده. زما د چم هره کوڅه شهیده، جماعت شهید او مدرسه شهیده. جزاکم الله احسن الجزا. دا و محترم عنایت الله چې موږ او تاسو ته خپل موضوع راوړل.